د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د زابلي ماشوم حیدر له پلار سره 10,000 امریکایي ډالر مرسته وکړه. دوستانو که غواړئ چې په اړه یې پوره پوه شئ نو ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. دوستانو څو ورځې مخکې په سوشل میډیا د زابلي ماشوم حیدر په اړه ډېرې ویډیوګانې او د غم خبر خپور و چې ټول افغانان او ټوله نړۍ یې ودردوله. په هغه ویډیوګانو کې تر ټولو سخته صحنه هغه وه چې حیدر لاندې له کوهي څخه خپل پلار ته چیغې راوهي، ورته وایي چې پلار جانه در ومې کور ته خپلې مور ته ځم، خو د پلار په سترګو کې د بېوسي اوښکې راځي او له پاسه خپل زوی ته تسلیانې ورکوي او کوشش کوي چې په خبرو یې بوخت وساتي تر څو یې د زوی ځان ته پام نشي او ونه ډار شي. همداراز په سوشل میډیا دا خبر هم خپور دی چې پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني هم د زابلي ماشوم حیدر په غمیزه ډیر دردېدلی او د غم شریکي لپاره د هغه کورنۍ ته ټلیفون کړی دی. په سوشل میډیا خلک دا هم لیکي چې ولسمشر غني وایي چې په همغه ورځ چې حیدر کوهي ته ولیدلی و ما هم د خپل وس او توان په اندازه کوشش وکړ او سیمه چارواکو او هر هغه ځای چې مې لاس رسېدل امر وکړ تر څو د حیدر په رایستلو کې پوره کوښښ او مرسته وکړي. او ویل کېږي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د حیدر له پلار سره 10,000 امریکایي ډالر مرسته وکړه چې په سوشل میډیا د ولسمشر محمد اشرف غني دا کار د ټولنیزو رسنیو او سوشل میډیا کارکونکو ډیر زیات وستایو. دوستانو دا و د دې مهال یو لنډ راپور چې د تاسو سره مو شریک کړ. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.